أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف
خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أو كما قال. دمارون سوجمون میں د نصیحت او دا تذکیر په بنیاد د یو څو خبرې شروع کړې وې. د ځنکدن د قبر زندگی، د قبر نه پاسېدل او د حساب کتاب د میدان خبرې او بیا تیره جمعه د دوزخ بعضې حالات مې ذکر کړي. نن مې راته سورت رحمان یو څو آیتونه وې. د دې آیاتونو کې الله پاک د جنتونو ذکر کوي او دا جنتونه الله خپلو نیکانو بندگانو له مقرر کړي دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما خپلو نیکانو بندگانو له هغه خوشحالۍ مقرر کړي دي ما لا عین رأت، یو سترګې د هغې تفصیلات نه دي لیدلي، یو غوږونو د هغې پوره تفصیلات نه دي اورېدلي، او نه د هغې تفصیلات او د هغې خوشحالۍ د انسان زړه کې تېرېدی شي. دا د خدای نیکان بندگان څوک دي چې الله دا خوشحالۍ مقرر کړي دي او دا جنتونه الله مقرر کړي دي؟ دا هغه خلق دی لمن خاف مقامه رب جنتان چې دی په خپل زړه کې د الله یره ساتي. ما تیره جمعه او بله جمعه درته وویل چې دا یره لکې ساتي چې الله سره به د قیامت میدان کې ودرېږم، زه به الله له څه جواب ورکړم چې دا یره یې زړه کې راغله نو بیا هغې دپاره باغونه دي، جنتونه دي. او په دې آیتونو کې ما تاسو ته د هغې جنتونو ذکر وکړو. الله څه وایي؟ دا الله انسانانو ته مو یو پیریانو ته وایي فبأي آلاء ربکما تکذبان. اے پیریانو، اے انسانانو، تاسو د الله کم کم نعمت نه انکار کوئ او د خدای کم کم نعمت دروغجن ګڼئ. موږ د خدای یو نعمت هم دروغجن نه ګڼو. حضور پاک صحابو تو فرمائل ویدا صورت میں بیگا پا پیریانو تلاوت کو. ما جسی تاسو تا دا جنت دا بحث تلاوت کنو حضور پاک فرمائی ویدا ما پیریانو تا تلاوت کو. دیر خکل جواب ریک را کردے دے، دیر خکل جواب را کوي تاسو آغا جواب را نکو چی ما بکلوی چی فبأي آلاء ربکما تکذبان چی تاسو دا خدای کم کم نعمت دروغ جن گنے، دا کم کم نعمت دروغ تکذیب کوئے. نو فیریانو بسوی لا نکذب بنعمکا ولا نکذب بآلائکا یا رب. خدای مستاد دا نعمت تکذیب نکو، مستاد نعمت تا دروغ نوائیو. دا مو حقیقت گنو جستا نعمتو نشتا پا دنیا کے امراکے او پا آخرت او پا جنت کے امراکے. نو تاسو ممدا سے وایو چی اللہ مستاد دا نعمت تکذیب نکو پروردگا. تا چکم نعمتو نمانگ دنیا کے راکل منگ اقرار کو خمون شکر ادا نکو، او تا چکم نعمتو نا دا جنت پا شکل کے او دا جنت دا خوشحالو پا شکل کے منگ لساتلی دی. اللہ منگا منو زمون ایمان دے، من تصدیق کو تکذیب نکو. ورسره برونو دا سوال مکو کہ خدای دی صورت رحمان کے و قرآن شریف کے دا کم جنتونو دا جنتونو دا خوشحالو ذکر شوی دے. نو اللہ مونگا جزانانو لے مفتو کے راکا پرول دے. زمونگا عمال دا دی قابل ندی، زمونگا صدقات دا دی قابل ندی.
زمونږ منځونه او زمونږ روجې د دې قابلې نه دي، زمونږ ذکرونه او زمونږ ایمان د دې قابل نه دی. مونږ هغسې د الله عبادت نشو کولی کوم چې د الله د شان سره مناسب دی. مونږ به څه یو؟ حدیث کې راځي چې الله د اسمانونه ټول د فرشتو ډک کړي دي. یو ځل یې وفرمیل اتت السما، اسمانونه چینګار کوي او مناسب دی چې دا چینګار وکړي. یو لیش دی داسې نشته چې فرشته پې الله ته په عبادت نه ولاړ په سجدو پرتې دي الله پاک ته. نو چې کله اسرافیل علیه السلام پیلی و یو قیامت راشي، دا فرشتې به د سجدو نه سر اوچت کړي. په رکوع چې څوک دی هغې به د رکوع نه سر اوچت کړي. چې څوک په کم عبادت کې دي د هغه عبادت نه به سرونه اوچت کړي. او څه به ووایي دې فرشتو کله نه د عبادت شروع کړی دی؟ مړه زمونږ به څه عبادت دي؟ دې فرشتو هغه وخت نه عبادت شروع کړی چې دا ځمکه لا نه وه پیدا، او داسې عبادت کوي چې نه وله خوب راځي نه وله ستړی راځي، هغوی نه ستړی کېږي. یسأمون، نه ډوډۍ ته حاجت لري، نه اودسماتي ته حاجت لري، نه غم خادی ته حاجت شته او نه خواهشاتو ته حاجت شته. یو شان عبادت کوي لکه مونږ چې څنګه یو شان سایل، خوب کې هم سایل او په ویښه هم سایل، دقسې عبادت کوي یو شان بې ریا د الله د شان مناسب. لیکن چې سر اوچت کي شپېلی سره څه به وایي؟ سبحانکه، یا الله ته د هر عیب نه پاک ربنا، یا ربنا ای زمونږ ربه، ما عبدناک حق عبادتک، الله ستا د شان مناسب عبادت مونږ نه دی کړی. هغې به وایي مونږ د څه عبادت دی؟ نو د خدای نه به یو امید ساتو چې الله ایمان دې را نصیب که، الله دین سره دې زمونږ مینه نصیب کړه، الله منځونو سره زمونږ مینه دې نصیب کړه، عالمانو سره دیندارو سره زمونږ مینه دې نصیب کړه. نو خدایا دا یو سوال به نه کوو چې پروردګاره مفتو کې دا هر څه تا مفتو کې را کړي دي مجانن، نو خدایا مونږ تا نه سوال کوو مفتو کې راله دغه جنتونه راکړه او د جنت دا خوشحالی مفتو کې راکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا نیکان خلق خو به اول کې جنت ته لاړ شي، او چې کم بدان ګناهګاران دي دی به دوزخ کې غوټې خوري چې پاک شي، نو ورو به الله جنت ته وباسي. او بیا به هم الله پوره سزا نه ورکوي چې د منځونو نه کولو څه سزا ده، او د روجو نه نیوو څه سزا ده، او د حرام خورۍ څه سزا ده. څه ناڅه عالمان سفارش کوي، پیغمبران به سفارش کوي، شهیدان به سفارش کوي، عالمان حافظان دا به کوي، او دا به ورو دا خلک الله څه به سزا ورکوي، څه به د سفارش په ذریعه نرمي کوي، نو وباسي به جنت ته. په ټولو کې اخیري سړی چې الله جنت ته وباسي، اخیري کس دی به الله راوباسي، نو د جنت د دوزخ په غاړه به کښېنئ، چغې به یا خدایه ما خو له دې دوزخ نه وباسه. چې ویې باسي له دوزخ په دې غاړه به کښېنئ، نو لږ ساعت به دې چپي چپه، نو بیا به یا الله دې دوزخ به زه وسوځولم، زما مخ یې وسوځو پروردګاره، لږ دا مخ خو زما له دې دوزخ نه واړوه. الله به ورته وفرمایي دا کار به وکړم خو بل سوال به وکړې، ویې نه بل نه کوم، وعدې به وکړي، قسمونه به وکړي چې الله بل سوال نه کوم، خو دا مخ مې لږ دوزخ نه واړوه، دې ته وسوځولم. الله به ورله مخ واړئ، نو چې واړئ نو یو خونه به ورته ښکاره شي، د هغې سورې به وي، هغې سره به اوبي، دې بړه کې وایي چې خو سوال مې نو کمزورې کړی دی، چپ به یې غږ به نه کوي، شرمېږي به، بیا به وایي یا الله دغې اونې ته خو مې لږ ګوزه. اے بنی آدم بل سوال به وکړې، دې زړه کې سوچ کوي چې بل څنګه وکړم، که بل کومه نه الله غوسه شي چې دوزخ نه مې ویستې، بیا سوالونه کوې. الله بل سوال نه کومه، خدایه دا یو مې قبول کړه، دغه لږې اوبه دي یخې دا به وڅښم، دوزخ کې اوبه کم دي، او دې سوري ته به لږ کښېنم، الله به بل به وکړې، الله له به عهود او مواثیق توبې قسمونه به خوري چې بل نه کوم، الله زما توبه وعده کوم. نو الله به فرشتو ته حکم وکړي پرېږدئ، هغې اونې ته به لاړ شي، د هغې سوري ته به کښېني، هغه اوبه به وڅکي یخې، زړه به یې یخ شي، د تو نه خلاص شو، د تندې نه خلاص شو، ګرمۍ نه خلاص شو، د اونې سوري ته کښېناست،
چې ځک نظر وکړي بله د هغې نه غټه ونه به ورته ښکاره شي به د دې نه ګورئ د هغې اوبه به د دې نه ډېرې اعلا وي خشته به وي دې به لکې وایي چې دا مې څه غلطي وکړه چې دغه مې غوښتې وې یاره ما ځکه ونه غوښته چې د الله غوسه نه شي چې ما دونه احسان د سره وکړه ته لا پکې دا غواړي چپ به وي چپ به وي بیا به الله ته وایي یا الله هغې ونې له مې بوځه د دې سورې لږ کمزورې دی اوبه هم ډېرې یخې نه دي هغه اوبه ډېرې یخې معلومېږي سورې ډېر اعلی دی ای بني آدمه ای دوکه بازه تا چې دونه قسمونه وخوړل او دومره توبې دې وکړې چې بل به نه کوم بیا دې بل سوال شروع کړه الله به دا یو سوال مې قبول کړه بل به وغواړې زما دې په خدای ستا په ذات قسم یې بل نه غواړم قسمونه قرآنونه چې څه وعدې وي هغه دې وکړې الله به فرشتو ته وایي خبرې کې دلته ورسوئ هغه ونه به ډېره خشته ګوره به وي خشته سورې به وي اوبه ډېرې اعلی دی به د هغې استعمال وکړي د هغه اوبو د هغه اونې لږ ساعت به چپي 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 د جنت دروازه به ورته راښکاره شي یا الله ما خو د جنت چپ وی بیا به یا الله د جنت دې دروازې ته خو مې نږدې کړه دې غریب د جنت سوال نه کوي یریږي به چې جنت ته د جنت دی شم ټول عمر مې دوزخ کې تېر کړ الله غصه نه شي یا الله د جنت دې دروازې ته خو ما نږدې کړه چې داسې د خپل دوستان پکې ووینم مسلمانان ووینم دا خوشحالي خو نه بنده بیا به بل سوال وکړي څومره قسمونه دې خوړل څومره وعدې دې وکړې چې بل سوال نه کوم او بیا کې خدای نو ما نه سپېره ولې جوړی چې دلته ناست یم خو سپېره یم که نه چې دوا مې نه قبلې خو سپېره یم که نه الله ما بخته ورکړه دا سوال مې ومانه زما د قسم یې قبل مې وکړو بیا قسمونه 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 به الله ته وخوري وایي ښه جنت دروازې ته مخامخ کې د جنت دروازه ډېره غټه ده چې هغې ته مخامخ کې او جنت ووینې بیا په ځان کوم ځای پوهېږي د جنت خوشحالۍ ووینې د جنت په حورو یې نظر ولګي او د جنت په خوشحالو چې دې نظر ولګي چپ وي نو بیا به یا الله د جنت ته خو مې وردن نه کړه الله به وایي تا چې دونه قسمونه خوړل دومره وعدې چې دې کړې دي نو یا الله ما نه سپېره مه جوړوه که جنت ته چې باري خو سپېره وي یا الله ما وردن نه کړه جنت ته پوټې غوندې مې وردن نه کړه لږ غوندې ځای پکې راکړه پروردګاره خو وردن نه کړه نو الله وایي ما اغدرک یا بني آدم ای د آدم زویه څه دوکه بازې څه دروغجنې دوکه بازې څومره وعدې دې وکړې او بیا هم وعده ماتې دومره دوکې نو نبي علیه السلام مبارک وخندل صحابه ته نو صحابه ورته الله رسوله ولې دې وخندل وی ما ته هغه منظر را مخکې شو الله به وخاندي په خپل شان لایقه الله زمون غوندې نه خاندي مراد ترې د الله خوشحالي دا د الله صفت دی الله به وخاندي الله به دې ښه جنت ته دې درنه کوم خو وغواړه څه غواړې پکې نو دې به غوښتنه شروع کړي الله داسې بنګله غواړم داسې کور مثلا غواړم دومره ښځې غواړم داسې اوبه غواړم دا خوشحالي دا نو بیا به ورته الله یادوي چې مړه دا هم پکې وغواړه که نه ښه الله دا هم غواړم دا مو غواړه که نه ښه الله دا هم غواړم دا مو غواړه که نه الله دا هم غواړم نو بیا به ورته وایي دا مو غواړه که نه نو الله به ورته یو شی یادوي دی به غواړي نو الله به ورته څه وایي چې دا تاسو وغوښتل او ما در یاد کړل د دې لستن د جنت ستا دی نو دی به څه وایي الله تا سره خو دا خبرې مناسب نه دي ټوقې را پورې کوې ما پورې ټوقې کوې خندا را پورې کوې ته خو لوی بادشاه نو ته ما پورې ټوقې خنداګانې کوې چې دا وغواړه دا وغواړه دا وغواړه وی ټوقې نه کوم الله به وخاندي خوشحاله به شي الله راضي به شي وی چې دا څه دې یاد کړه دې لستن لستن د جنت ستا دی د جنت ته وردن نه کېږي حضور پاک فرمایي دا په ټولو کې اخري کس دی چې له دوزخ نه بوځي مسلمان او په ټولو کې اخري جنتي دی جنت ته به ور داخل شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په ټولو کې لاندې جنتي به کوم وي چې په زرو میاشتو په مزل کې به د بنګلې وي د حورې وي جنت کې لاندې نشته هر چا ته به ځان د بل نه ښه ښکارېږي هر چا خو صرف دا ده چې مرتبې پکې شته
بر مرتبو والا تبدیل کمزور ښکاري. ابو شکر دې چې ما خو په دنیا کې ډېر ښکلي عبادتونه کړي وو، الله ښه مرتبه را کړې ده. د الله دې به د هغې په نظر کې لږ کمي، خو ده ته به ځان کم نه ښکاري. هر چا ته به ځان په خپل مضبوط نعمت کې ښکاري چې ما د الله ډېر نعمتونه را کړي دي. د هر جنتي په کور کې څلور ولې به بیږي. یو به د یخ اوبو به بیږي، اعلی ښکلې یخې اوبو. یو به د شاتو بیږي، اعلی شات سوچا. یو به د شرابو بیږي. شراب دا د دنیا شراب نه به سرخوږي وي، نه به پکې نشی. د انګورو جوس به، د انګورو اعلی جوس به یو به د هغې بیږي. یو به د سوچا اعلی پیو بیږي. دا به جنت کې دا ولې بیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فرمایل وی ګوره د دنیا چې کومې ولي دي په هغې کې لاندې کاڼې وي که نه، کاڼې خوند کوي، خود کاڼې د اوبه چې په دې کاڼو بیږي شرلار کوي. د جنت په ولو کې به هم لاندې کاڼې وي، خو کاڼې به سي ابه یاقوت زمرد او مرجان به وي، ابه چمک وي، پړق به وي، او دا رڼا به دې بار روځي، او د اوبه به ورسره شړخبار به کوي او تېرېږي به ورسره. او بیا رسول الله مبارک وفرمایل وی د جنت په ویښ کې به خټه وي، په دې غاړو به خټه وي، خټه. خو د دنیا د خټې په شانتې نه، د هغې خټه به مشکي مشکه چې راوالې خوشبو به کوي. یو صحابي تپوس وکړه د الله رسوله په جنت کې دوړه شته؟ وی دوړه پکې شته، خو دوړه زعفران دي چې الوزي زعفرانو په شان دي. او د جنت ځمکه به څنګه وي؟ دکه سپینه به یې زموږ د ځمکې په شان بني، ګول غونډۍ دکه سپینه لکه د معدې چڼ شوې معدې خوړو ډوډۍ چې وي داسې به وي. او دا موجوده چې کومه ځمکه ده دا به الله راغونډه کړي، د دې نه به الله یو ډوډۍ جوړه کړي. زموږ دا چې په کومه ځمکه مونږ ګرځو دې نه به الله ډوډۍ جوړه کړي، لاس کې به الله د خپل شان مناسب اړی راړي. نو جنتیانو ته به دا په میلمستیا کې کیږي، دی به خشته ډوډۍ به د الله جوړه کړي، دی به په میلمستیا کې خوري. دا د جنتیانو خوراک چې څه غواړي. ما چې د سورت رحمان دا کم آیتونه درته ووایي نو چې دي څه غواړي. وجنى الجنتین دان، د جنت میوې نږدې دي، نږدې. دنیا کې خو میوو پسې به دوکان ته ځې پیسې به وړې، منډۍ ته به ځې پیسې به وړې، که کور کې دې یو بوټی دی نو بره به ورخېږي، درمپایې به اوچتې. هلته دا نشته چې څنګه دې کمې میوې ته شوق راغی، څانګه به د دې خولې له دې لاس ته رانږدې شي چې کومه میوه دې خوښې روشو کوه. میوه به څښام وي، څښاوال هم په میوه کې نشته. میوه وینځل هم نه غواړي چې دا به ووینځئ. او د دنیا د میوو په شان به وي، سړی به پېژني چې دا سیب دی، دا کیله ده، دا مالټه ده، دا کینو دی، دا خربوزه ده، خو خوند به یې داسې نی لکه د دنیا د دې په شان، او مقدار به هم داسې نی، غټې غټې میوې به اعلی مزېدار. او چې کومه میوه روشو کې فوراً به د هغې په ځای الله بله میوه زرغونه کړي چې څه ته دې زړه کېږي. ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون، چې څه دې زړه غواړي هغه به درته میلاویږي، او چې څه دې په زړه کې تېرېږي هغه به درته میلاویږي. لکه څه تېرېږي او څه غواړئ. نو موږ نه اکثر دا طالبان تپوس وکړي وي نسوار به پکې میلاویږي که نه. دا بعضې طالبان خو د نسوارو شوقیان دي، ځکه دویم نه، دا به نه میلاویږي. په جنت کې د نسوارو ډبلې نشته، نه په جنت کې تماکو شته، نه د نسوارو ډبلې شته او نه تماکو شته، نه د نسوارو چې کوم سیز د نسوار جوړېږي خام مال هغه نشته ایره میره. نو تا چې اوس وایې چې څه غواړې نه میلاویږي، خو که زمونږ هلته شونډه وګرېږي او مونږ وایو چې خدای پاکه یو شونډی نسوار نو بیا به سي. نو ما وې چې دا سوار شته نه هلته، بدبویه شی هلته نشته. نسوار بدبویه نسوار چې د خولې کې واچو لاړې بدو کې لاړه شته نه هلته،
خولې له به د انسان رطوبت راځي لاړې نه بغیر خو خوله لیکن ابه دومره خشته خوږي چې هغې کې بس خاوالې ني ابه بار نه روځي ابه واپس تېرېږي به خوند به سړي له ورکوي نو مې چې تاله بالفرض نسوار خو نشته او بالفرض میلو شي دلته نو لاړو له به چارسدي ته راکوزېږي او که پېښور ته به کوزېږي نه به د چارسدی او نه به د پېښور وي لاړې به کوم ځای توکې نشته لار د پوزې قڼې پکې نشته نه د سړو نه د ښځو دا څښاک خولې نشته خوله به ځي خوشبويي به کوي او دسمات دې نشته چې سړی پکې متیازې وکړي او دسمات دې نشته نه لوی او دسمات شته نه ورکوټې او دسمات شته چې خوراک وخورې ګرمې به وکړي هضم به شي خولې به د انسان نه وځي په دې به هضم شي په دنیا کې هم داسې څیزونه الله پیدا کړي دي چې د هغې او دسمات دې نشته داسې ولا خدای عظمه راولي داسې حیوانات شته په دنیا کې خوشحاله زندگی به د انسان نه غم شته په دنیا کې په جنت کې نه بیماری شته نه تکلیف شته نه جړا شته اس تکلیف اس بیماری نشته نه ډاکټر شته او نه میډیکل سنټر شته د دې څیزونو ضرورت پکې نشته خوشحالي ده بس ځواني هم نه زړېږي هر سړی به د دنیا د 33 کالو د عمر په اندازه داسې وخت کې به چې امرت به ویښته هیله دا بنده چې نوې ځلبي شي او په دې مخ یې داسې ویښته لا ني راغلی معمولي شان داسې دا خط یې راښکاره چې دا نري ویښته او لا خط ني راغلی په داسې اندازه به یې هر سړی د ښځو او د سړو به لږ فرق دی د ښځې مخ به مکمل پاکي او د سړو مخ به داسې معمولي غوندې چې پته یې لګي چې دا سړی دی وجود به خشته ښکلې لوږه نشته په جنت کې تنده په جنت کې نشته نو بیا به خوراک او څښاک خلک څه دپاره کوي د خوند دپاره بعضې وخت کې سړي خموړي ښه ډوډۍ وخوري او بیا ورته فروټ کېدي وي دا وخوره هلکه ما خو ډوډۍ ډېره وخوړه نه دا هم پکې خیر دی وخوره دا الوام ورپسې وخوره نو دې اوږې نه دې موډې خو د خوند دپاره یې د جنت جامې به خیرنېږي نه زړېږي به نه لیکن خلق به بدلی د خوند دپاره لکه بعضې ناوو ښځو ته نه ګوري یو جوړی چولې خو خیرنه شوي ني او بله واچوي هغه خو خیرنه شوي ني هغه وباسي نو بله واچوي دقسې د خوند دپاره به خلک جامې بدلوي او یا جوړې به پکې چولي خلک سوي جامې به خلک څه دې مړه ټوله خبره ده نه په ګډه څه مې وي د خوند دپاره به خلک جامې اچوي د لذت دپاره او د خوند دپاره جامه به خیرنېږي نه به جامه زړېږي او کم از کم او یا جوړې به سړي اچوي زموږ طالبان په دی او یا بس کي زه ملکه تاسو اچولې دي لاندې د یو بنین اچولې بنین د پاسه یې کمیس اچولې کمیس د پاسه دی واسکټ اچولې څوک لا دوه واسکټې مچې د واسکټ د پاسه یې چوغم اچولې کوټ د چوغې د پاسه یې بیا په سر رومال اچولې او پټکې دې موالې څونه جوړې د شپږو خو دلته اچوي او زنانه څومره اچوي دا به د خوند دپاره مختلف قسمه جوړې به خشته او جوړې به کم ځای دردي نشته د انارو د بوټو شان بوټي به امام قرطبي لیکلي دي په تذکره کې د انارو د بوټي شان بوټي به هغه خاص د جامو دپاره ته به ته انار روشو کې په میان به مات کې چې مات کې خشته جوړه به تېره داسې جوړه به چې د انار په پوستکي کې راځي دومره نری باریکه به نو بوج په سړي نه راځي اب راوالې وا بچې خشته جوړه مزېداره او سړي به هم ګوره هلته بنګړي اچوي
دلته ښځې بنګړي اچوي هلته به سړي هم بنګړي اچوي خو زمونږ طالبان وایي سړي به څنګه بنګړي اچوي بدي به نه ښکاري نه ولې دا کړی چې مونږ اچولی بنګړی نه دي څه خلک ورسره بلد دی نو بدي نه ښکاري دا ګړی هم یو بنګړی دی بیا دلته خو ځکه بنګړي بدي ښکاري چې رواج یې نشته د ښځو بنګړي دي د ښځو به جدا بنګړي وي سړو جدا لکه د ښځو جدا ګړی ده د سړو جدا ګړی ده د ښځو ګړی که سړی اچوي نو بیا بدي ښکاري او د سړو ګړی چې ښځه اچوي نو بدي به ښکاري نو د سړو به جدا بنګړي او د ښځو به جدا بنګړي وي سره زر دلته سړو له منع دي هلته به استعمالوي د ریخمو جامې دلته منع دي هلته به 3 قسمه ریخم وي خلک به هغه جامې اچوي او بیبیانې به هم خدای درکړي کم از کم 2 یا ښځې دا به خدای درکوي او طاقت ده یو جنتي د دنیا د 100 ځوانانو دی بیماری هلته نشته تکلیف هلته نشته ښځې به دله خدای درکړي حورې ابه څنګه یي وحور عین غټې سترګې به یې وي دا تور د سترګو به یې ښه تورې سپین به یې ښه سپینې کأنهن الیاقوت والمرجان داسې به یي لکه یاقوت او مرجان په شان غمي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زمارونو د جومات کې زمونږ کار شروع دی یو خو دا زمونږ محراب ډېر کمزور و بېکاره و زمونږ اوس پړه زمونږ چې دا د سره جوړ ماربلې پکې اوس پاتې دي جومات ګورې جوړ دی ښځه چې کوم څیزونه یادوم چنده اوس هغې له غواړم جومات زمونږ الحمدلله ډانچه جوړه شوې ده بلستر هم خلاصې دي دروازې هم خلاصې دي دا ځکه وایم چې هسې نه څوک د ډانچې دپاره پیسې راکړي نو ګورې ډانچه خلاصه اوس مونږ ته چې کم کار پاتې دی ماربل پاتې دي د بجلی فټینګ پاتې دی اوړو ته اوبه رچت د ګریل پاتې دي او رنګونه پاتې دي تقریبا 14 لک روپۍ پې لګي او دا ممبر هم روان کړی دی نو دا هم جوړېږي نو بس چې څومره ملګري زمونږ ورې تاسو ته ما ویلي داسې عامې چندې نه غواړم نه چا ته سوال کوم نه چا نه چندې غواړم نه په کوڅو کې چا نه غواړم که زما په نوم یې څوک غواړي بد به کوي ګناه به کوي صرف د خپلو مقتدیانو ته تاسو ته ویم او چې زما بیان څوک اوري په موبایل بس هغې ته یې ویم نو ډېرو دوستانو موږ سره تعاون وکړو دا دومره زر چې دا جومات جوړ شو دا موږ په ځان نه شو جوړولی هم ستاسو دې ملګرو بعضو دا تقریرونه اوري او دا بیان اوري نو تعاون کوي نو دا قاري صاحب دا فیض احمد مولوي صاحب نمبر تاسو ته ما ښولی و 0333 913 12 10 ما سره رابطه کولی شي هغه سره رابطه کولی شي نو دا مهرباني وکړئ چې دا کار اوس خدای پاک زر خلاص کړي او دې جومات ته هم زما د اراده ده دې جومات کې زمونږ دا محراب دی دې باندې کار شروع کړه او د دې دا دیوالونه دي زما دا خیال دی چې دې دیوالونو نه موږ ته د ټایل والو او دا خشتکو مدیداري نو دا کار اوس د ضروریاتو نه علاوه دی د جومات د حسن او د خشتوالي کار او جومات خشته خوند کوي جنت کې ولې ته بس ښه جنت ته ځې ښکلې جنت ته به ځې جنت کې چې کومې حورې دي نو ښه حوره به دي وي څه خشته حوره به دي وي کتاب ښکلی خوند کوي جومات ښکلی خوند کوي مدرسه ښکلی خوند کوي فرش خشته خوند کوي بستره ښکلی خوند کوي او ښځه دا به د بشیر جان نه تپوس وکړي چې ښځه بدرنګه خوند کوي بشیر جان که ښکلی خوند کوي نو ته ښکلې نه څه خبرې دې وي ما خو نه ده لیدلې جنت کې به که خیر انشاءالله وینې زما وروڼو له د اخلاص نه لږ تعاون کوئ ښه د اخلاص نه تعاون کوئ او بله دا د مهرباني که چې داسې څوک دوستان پکې وي چې هغوی مونږ له د ماربلو شته داسې بعضې فکرو والا نو مونږ ته به کار لږ اسان شي ماربلو والا که څوک کې یا د فټنګ دپاره مونږ ته د تارونو او د دې نورو څیزونو ضرورت دی بلفونه خو زما یو دوست دی هغه وایي چې بلفونه څومره لګي شاهد صاحب هغه وایي دا انتظام به څوک خو تارونه لګي دا بټنې مټنې لګي او دا ګریل مین لګي نو که څوک پکې داسې تعاون کولی شي جومات هم دی او مدرسه د الله کور دی پکې درسونه هم کېږي او پکې مونږ د جمعې مونځ هم کوو شکر الحمدلله او د دې جومات ته چې زمونږ کوم بیانونه نشر کېږي روزانه په زرګونو خلک ګوري الحمدلله د دین یو ډېر لوی کار خیر روان دی انشاءالله العزیز نو ښځې به څنګه وي خشته ښځې به وي ښکلې مزېدارې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی داسې ښکلې به وي چې د هغوی د نلي دننه مغز به د دې او یو جوړونه بار ښکاري بار به ښکاري او چې اوبه څکي مری کې به ښکاري او پیغمبر علیه السلام مبارک یو مثال ورکوي وی لکه چې خشته د تسبو
یا د امیل یو دانۍ اعلا د عقیق یا د یاقوت او ښې صفا کې او سورې پکې وباسي او دننه پکې تار اچوي هغه تار د بار نه ښکاري که نه ښکاري وایي دقسې به د پنډو دا مغز د بار نه ښکاري او کومه خوشبو چې پورې کوي هغوی نو وایي دومره خوشبو چې د نوک د پاسه راځي که دا دنیا ته راله په دنیا کې به د خوشبویه د لاسه ژوند څوک تېر نه کړي او چې کوم حسن هغې له خدای ورکړی دی نو که د جنت یوې حورې یوې ښځې دنیا ته مخ راواړو دنیا ته نو د دنیا د انور او سپومۍ به خړ کړي لکه څنګه چې نور راوخیږي او سپومۍ خړه شي چاته نه ښکاري او یا ستوري خړ کړي او چاته نه ښکاري دقسې به د انور او سپومۍ به خړ شي دومره ښایسته حسن هغې له خدای پاک ورکړی دی دا او یا ښځې به سنبالی څنګه دنیا کې خو دوه سړی نشي سنبالو دا خو ډېر ګران کار دی دا اکثر دی خلکو ته وي ښځه دویمه کوم مې دویمه وکړه خو پندرم پایه به دې شپی نه به لاندې کوزېدی شي نو بره کوزېدی شي نو دلته دوه څوک نشي سنبالولی نو او یا به څنګه سنبالی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وي د هغې زړونه به د یو زړه په شان دي اختلاف به یو بل سره ني بغض او حسد به یو بل سره بلکل دي لکه یو ډکې چې اختلاف نه راځي بغض حسد د سړي ځان سره خو نه پیدا کېږي دغسې به یو بل سره ښایسته ښکلې ژوند تېروي اختلاف بني او د دنیا دا به پکې وي که بني د دنیا دا به د هغې حورو سرداره به عمر حیات ما ته ویره دې بلاګانو نه به هلته هم نه خلاصېږو مې دا به هلته بلا ني دا به هلته د جنت د حورو سرداره به ټولې به د دې تابعدارې به دې ښځې تا سره په دنیا کې ښکلی ژوند تېر کړه تا ته یې لوټه ډکه کړه او دسته تا ته یې د غسل اوبه کېښودې تا ته یې پرتوګ کې پرتوغاښ واچو کمیس یې راته ځوړن ښودلې وویځلې وې سرې کړل سر ته او ته ستړې ستومانه رالې ستا خدمت کوي ستا د میلمه خدمت کوي ستا یو عزت یې بحال ساتلې ده ستا د بچو خدمت یې وکړه ستا د مور و پلار خدمت یې وکړه ستا د نیورونو خدمت یې وکړه او مونځ او دس او روجې ونیولې دې له به خدای بدل ورکوي که به نه ورکوي الله به اولاد ته ښکلې بدل ورکوي دا به جنت د حورو سردارې به سردار زما وروڼو دا خلک به په جنت کې ډېر زیات خوشحاله وي ملاقاتونه به هم یو بل سره په جنت کې کېږي جنت کې به بازارونه هم لګېدلي خو خرید و فروخت به ني خلک به دي چې سیخوښي په خپله به ځان لرایي او چې د الله د طرف نه بازاري ماشاءالله او الله د جنتیانو دپاره پکې څیزونه ایښودي دا د انسان عقل کې کم ځای نه لوښي چې څه د خوښې جامې د خوراک څیز د بیزار څیزه چې کوم څیز ته دې زړه کېږي نو تا ته به په هغې بازارونو کې هغه شی میلاویږي او په دې بازارونو کې به خلک یو بل سره ملاقات کوي په پارکونو کې به یو بل سره ناست دي ګپې شپې به لګوي خندا خوندي وی بازار کې به یو شی میلاویږي ابسي په دنیا کې ګورې هر نعمت انسان ته حاصلېږي که هر انسان ته ني نو بعضې ته خو میلاویږي که یو سړی دی هغه جامه غواړي چې څنګه دې خوښه وي زه بس ځمکه به خرڅه کړې که تا ته ني بل ته خو جامه حاصلولی شي منصب حاصلولی شي وزارت عظما ته دا د خلک ورسېدل صدارت ته خلک ورسېدل بلډینګ او بنګلې ځان له خلکو جوړې کړې یو څیز دی چې هغه په دنیا کې ته نشي حاصلولی دا د امریکې او د روس باچا هم نشي حاصلولی دا چې دا شکل ځان له بدل دا نشي بدل رنګونه به په ځان پورې کې بوډرې موډرې سرخی مرخی به ولګې خو چې ستا کوم شکل دی ورته وایې زما دا نه دی خوښ بل شکل مې خوښ دی دا نشي بدل شکلونه به د هر انسان خپلي او د جنت په بازارونو کې به شکلونه ولاړ وي نو چې دا کم انسان کم شکل خوښ شي نو په هغې کې به ورننوځي نو هغه شکل به جوړ شي خو په نښو نښانو به پېژندګلو کېږي داسې وي لکه انسان دلته جوړه بدله کړي یا یو انسان دلته ویښته کټ کړي یا ویښته پرېږدي نو دی خو بدلېږي نه خلک یې پېژني یا ماشوم دی او دی بوډا شو نو دا شکل یې بدل شو خو بیا هم پېژندګلو کېږي دغه رنګې به پېژندګلو کېږي خو جنت کې به شکلونه هم میلاوېږي او د ټولو نه د خوشحالۍ غټې خوشحالۍ څه دی دا دی چې په جنت کې به زمونږ د رب العالمین سره ملاقات هم کېږي د چا به غدوة و عشیه سار و ماښام ملاقات کېږي او چا به د دنیا د یوې هفتې برابر ملاقات به د الله سره کېږي
ابا څنګه دا خلک په ټول په یو میدان کې الله را جمع کړي دا جنتیان نو چې دا را جمع کړي لوی میدان وي نو په کرسو باندې به خلک کښېني څوک به د یاقوتو په کرسۍ ناستي څوک د زمرودو په کرسۍ به ناستي څوک به د نور داسې کرسۍ به چې رڼاګانې او شغلې به ترې خېږي مختلفو طریقو سره به ټول کښېني نو چې څوک په دې کرسو باندې کښېني نو باران به پرې د بره نه وشي باران به د څه وي د خوشبویو باران به پرې وشي نو چې د الله د طرف نه د خوشبویو باران وي هغه څومره مزېدار وي داسې خشته باران د خوشبویي به له دې خلکو نه دي بعضې باران ډېر خشته او ډېر خوندور او مزېدار لګي دې کې به رب العالمین راښکاره شي نو دې ټولو سره به ملاقات وي ټول به الله وویني وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره مخونه به خوشحاله او تازه وي او خپل رب ته به ګوري او چې الله یو سکند دا جنتیان وویني یو سکند معمولی شي ابا دومره خوندوري دي له به خوند ورکړي چې د جنت د زرو کالو خوشحالۍ به تېرې شي دومره خوند به یې په هغې کې رب العالمین به دوی ته ووایي چې ای جنتیانو ما خو دله د دنیا نعمتونه درکړل څه کم دي نه الله چې څه نه دي کم چې څه غواړو میلاویږي ووایه که نه که لږ هم څه تېرېږي چې دله درکړم الله هر څه میلاو شي زه کې څه غواړو هغه میلاویږي وینه یو خوشحالي پاتې ده هغه لا مې نه ده درکړې یا الله هغه څه خوشحالي ده وې سوچونه وکړې د دې زړه کې به نه راځي یا الله به څه خوشحالي وي ما الله به ورته خپل دیدار وکړي دیدار بیا به ورته الله وایي بندګانو وایه که نه یو خوشحالي بله پاتې لا مې نه ده درکړې الله هغه څه خوشحالي ده هغه ستا دیدار دی هغه هم میلاو شو خدای چې دا دیدار دی راته بیا بیا کې ډېر خوند دی پکې هم به داسې ان به راته ښیم بل دیدار به راته کوم د الله د شان مناسب لیکن یو خوشحالي مې درته لا نه ده درکړې او پاتې ده چې الله هغسې دي خوراک اوبه څښاک د دنیا د جنت خواهشات بیبیانې الله هر څه شته دا څه شی دی چې پاتې دی نو الله به جنتیانو ته وي غوږ کښېږدی خو دا قرآن شریف خو زمونږ امت ته نازل دی دا خو دا آدم علیه السلام یا ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام امتیانو ته نه دی نازل صرف زمونږ امت ته نازل دی نو رب العالمین به ټولو ته وایي متوجه شي دوی به غلي شي چې الله څه وایي نو الله به په خپل شان لایقه د قرآن شریف تلاوت شروع واه واه چې به څونه خوندوري څومره خوند به کوي دا ټول به ورته متوجه وي او لکه به وایي چې یا خدای چې بس نه کوي یا الله دا څومره خوند دا د جنت د دې نه مخکې چې څومره خوشحالۍ وي یېرې به شي له جنتیانو نو زه پکې اکثر طالبانو ته وایم د خپل طرف نه دا ټکې وایم چې بیا د سورت رحمان تلاوت کې زونه خوند به کوي چې د جنت د دې نعمتونو ذکر کوي چې څومره خوند به کوي نو بیا به ورته الله وایي چې ورده مېلمستیا مې دله تیاره کړې ده په جنت کې به هر وخت هر انسان میلمه ګوري د میلمستیا خورا جدی او تیاره جدی او د چا میلمه وي نزلا من غفور رحیم د الله میلمه وي هر وخت به د الله میلمه الله به له میلمستا تیاره کړي ورځې نو دې کې خوراکونه وخوري واه واه نو کور ته به راشي نو بیبیانې به ورته وایي ته خو نن بل شان خشته رالې زمونږ نه چې ته خو دومره ښکلې نه وې او چې واپس شوې نو ډېر زیات ښکلې او ډېر خشته څه جل دې کړی دی بل شان خوشبویي او بل شان خشتوالی خدای درکړی دی دوی به ورته وایي چې مونږ د خپل رب جبار سره ملاقات کړی او چې الله سره سړی ملاقات وکړي او دومره ښکلي نه شي نو په څه به ښکلي کېږي بعضې نیکان وي سار او ماښام جنت کې سار او ماښام نشته یو شان ورځ ده یعنی هر ټیم به د الله سره ملاقات کوي جنت کې ورځ هفتې نشته د دنیا د هفتې برابر ټیم کې به بعض انسانان جنتیان د الله سره ملاقات کوي مرتبو کې د درجې به د هر چا دپاره یو درجه به د بلې نه دومره لري لکه د 500 کالو په مزل
وی تاسو دې ستورو ته نه ګورئ په دې اطرافو کې څومره لرې دي دومره ستوري دي د الله په دې کائناتو کې قسم په خدای که اوسه پورې دې سیندانانو معلوم کړي یو څو میاشتې مخکې ما یو آرټیکل کته یو ستوری دی چې کله خدای پیدا کړی دي پته شته نه خدای خبر چې 1000 کاله وشو 15000 ارب کاله وشو که کروڑ وشو که څونه وشو او یو ستوری او رڼا څومره تیز دی چې نور راښکارېږي څومره دلته تیزه رڼا را رسېږي وایي د هغې ستوري رڼا دنیا ځمکې ته اوس یې را ورسېده دومره د خدای کائنات داسې به جنتیان پرې جنتونو کې دا محلات به وي او په هغې کې به دا جنتیان پراته وي یو صحابي د حضور پاک نه تپوس وی جنت کې اسونه شته وی او وی که څوک جنت کې اس غواړي د سور یاقوت اس به ورته خدای ورکړي سور یاقوت او چې کوم ځای ته دي الوزي باغه چې کوم ځای ته پې ځان رسوي نو هلته به رسېږي یو بل صحابي د حضور پاک نه تپوس وکړه وی جنت کې به کرونده وي کرونده وي وی او یو سړي به الله نه غله وغواړي زمیندار بابا چې زه خو غنمو ته مې شوق کېږي الله به تخم ورکړي ها دا تخم خو دغه پټي دې به هغه تخم په هغه پټي کې اونولي چې څنګه یې اونلي د سترګې د رب نه زر به هغه زرغون شي او لکه د غرونو غنم به دې جوړ شي الله بو دیوالا بنی آدم ته پیسې موړ نشوي دلته غنم غواړي پیسې موړ نشوي جنت کې به بچی کېږي که نه د چا زړه کې به دا تېرېږي نه چې زما دې بچی پیدا شي نسوارو ته سګرټو ته دا به د چا په زړه کې شوق نه راځي چې کوم چې جنت سره مناسب نه د چا زړه کې به نه راځي که د چا پلار په دوزخ کې دی او کافر دی نو چې کافر په خدای را دوزخ نه وباسي د چا په زړه کې به د هغه خپل پلار سپارښت نه راځي که زوی کافر دی او په دوزخ کې پروت دی د چا زړه کې به د هغه د بخښنې سوال نه راځي دنیا ته دا شوق پر چا نه راځي چې یاره که بیا هغه پاکستان ته لاړم خپل کور مې ولیده دا شوق پر چا په زړه کې بلکل نه راځي دې ته به توجه بلکل نه راځي پردو ښځو کتو ته به په جنت کې شوق نه راځي او داسې هلکان به وي چې هغه هلکان به خشته خشته ډولي وي کانه چې لکه خشته که څنګه د بیض مکنون ښکلې اعلی وي لیکن د چا په زړه کې به غلط سوچ چاته نه راځي د جنت ژوند دی بیا مرګ ختم مرګ نشته بیماری نشته او الله به څه وایي یو اعلان به ورته وکړي الله وی ای بندگانو یو اعلان به اورئ دی وایي چې خدای پاک څه وایي الله څه وایي وی نن مې درته داسې فیصله اورما چې خوشحاله به شئ ادا چې نن تاسو نظر راضي یمه تاسو باندې به د چرته نه غوسه کېږي او نه به درنه خفه کېږي دا نعمتونه خدای په جنت کې ساتلي دي انسان دا ښځو لم دي دا سړو لم دي خو چې کوم نیکان سړي دي او نیکانې ښځې کوم د خدای نه یاره کوي د هغوی دپاره دا نعمتونه لیکن زما وروڼو موږ په ډېر معمولي د دنیا په عیش و عشرت د جنت دا خوشحالۍ بربادې کړو معمولي غوندې دا بعضې خلک دا جمټان د انګریزانو خواره شوي وي لږ غوندې یو شی دله درکړي ایمان خلکو پرېښود دین خلکو پرېښود شریعت خلکو پرېښود اسلام پورې خلک ټوقې کوي قسم د خدای پورې اوس خلکو ټوقې شروع جنت پورې خلک په بعضې شعرونو کې بعضې خلکو جنت پورې خنداګانې او ټوقې کړي د جنت په حورو پورې خلکو خنداګانې او ټوقې کړي دي او بعضې بدبخته هغه شعرونه په فیسبوک او په موبایل نشر کوي چې دا د مخواص امکان دې ته پروت دی چې الله پاک یو شی وایي او ته په هغې کې شک کوې او هغې پورې ټوقې کوې د ایمان دی د الله د قرآن ایتونو پورې څوک ټوقې کوي د جنت حورو پورې بعضې خلکو په شعرونو کې ټوقې او ټقالې کړي دي د جنت حورې چې الله ذکر کړي دي د خدای خبرو پورې ټوقې کوي دا به څنګه ایمان او بعضې ظالمان هغه نظمونه هغه شعر کوي هغې فخر کوي هغه سندرې یو بل ته شعر کوي ولې رضا په کفر ده دا مه وایه چې ګنې دا خو ما څه شعر کړو د خندا شی دی او خلک به ورپورې وخاندي او ناشنا شی مې نه ذکر کړ او خلک به وخاندي اورېږه د مولاړه پې خفه کوم د مولاړه بې شکه خفه کېږي چې دین پورې څوک ټوقې کوي
آیاتونو پورې څوک ټوکه کوي د ملا زړه خفه کېږي د جنت حورو پسې څوک خنداګانې کوي د الله خفه کېږي ملا خفه کېږي قرآن پورې څوک ټوکه کوي ملا خفه کېږي بالکل د ملا پړه دې توره وردن نه کړه چاړه دې وردن نه کړه خفه دې کړه ور دې نه مخکې دې الله له چاړه روبر الله دې خفه د الله رسول دې خفه فرشتې دې خفه کړه او کائنات دې خفه دې ته ایمان بالغیب دا زمون عقل نه دی قرآن پیغمبر په خپله فرمایي بې نه سترګې لیدلي دي نه چا په زړه کې تېرېدی شي خو الله وي تعالی به ساتلي دي ته به یې منې مونږ یې منو انشاءالله خدای به یې راکوي او چې څوک وي دا به څنګه یو دا څنګه دې نه منې خدای به دې محروم ساتي مونږ له به انشاءالله راکوي د الله نه سوال کوي عمل کې شي نو ډېره ګرانه ده خو عمل به کوې بې عمله الله خوشحالېږي نه جنت خدای په خپل فضل ورکوي خو الله فضل په هر چا نه کوي په هغه چا کوي چې خوشحاله شي ډېر خلک وایي په عمل نه میلاوېږي څه عمل کوو نه جنت د خدای په فضل دی خو فضل په چا کوي چا نه خوشحاله شي او خوشحالېږي د هغه چا نه چې څوک نیک عمل وکړي او د ګناه نه ځان وساتي نو د قیامت د لویې ورځې الله ته ودرېدل ځان ته رامخکې کې چې الله تا ته ودرېږم ګناه نه ځان ساتي او نیک عمل کوي انشاءالله الله نه امید ساتو چې خدای به په موږ رحم کوي او دا جنتونه خدای موږ له پیدا کړي دي موږ له به یې راکوي که خیر انشاءالله دا زموږ د سیزو کندي کې د الطاف دیمون او د شمشاد حاجي صاحب شمشاد استاد صاحب شمشاد حاجي صاحب کور والا وفات شوې ده غالبا پنځمې به جنازه ده الله دې مغفرت نصیب کړي خدای پاک دې وبخي شمشاد حاجي صاحب هم ډېر ښه سړی ډېر نیک سړی او دا کور والا هم ډېر ښه بنیادم الله دې مغفرت نصیب کی الله دې د آخرت خوشحالي نصیب کی د بامبخیلو د کندي د عدنان مور وفات شوې ده الله دې وبخي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي د ملکزو نادر وفات شوې دی الله دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي بعضې ملګرو خطونه را لېږلي دي بیماران دي الله یې ټول له روغ صحتونه نصیب کړي زموږ د افتخار حاجي صاحب زموږ د جمع ملګری دی د ضرور دی مخکې ورځو کې عمردو کې په اکسیډنټ کې غریب شهید شوی دی موټر سایکل په ډغره و غریب شهید شو بیا د جنازې له لاړم افتخار حاجي صاحب عالم هم دی موږ سره دوره هم کړې ده ضرور یې وفات شوی دی او داسې پوره شهادت والا خدای ورکړه خو بیا هم دعا ورته وکړئ چې الله یې مغفرت نصیب کړي الله یې ټولو وارثانو له صبر ورکړي الله یې د نورو غمونو نه وساتي او زموږ په دې حیات آباد کې یو دوست دی قاری محمد الله صاحب ډېر ظلم ورسره شوی دی بچی په موټر کې روان و او چې د ډاکوان پرې راغلي او ډزې مې کړې اومه خوله یو ماشوم هلک داسې د 20-22 کالو هلک و داسې خشته پکې مړ شو او په مړونو یې لټه او پیسې ورسره کتې او بل یې وله په لاس ویشتې او بل یې وله په خپه ویشتې دوه زخمیان دي یو مړ ډېر غریب دړمند دی ډېر زیاته هغوی ته هم دعا کوي چې خدای پاک هغه بچې شهادت قبول کړي او الله یې ټولو وارثانو له پلار له وروڼو له مور له ټولو له صبر ورکړي لویه صدمه ده چې الله وله صبر ورکړي او الله یې د نورو غمونو نه په عمل کې وساتي او زمونږ نور بعضې دوستان دي وفات شوي دي د چا مور د چا ټول دې خدای پاک وبخي چا بعضې ته مشکلات دي په کورونو کې الله دې مشکلات په خیر بدل کړي دی وایي د ماسخر بابا ته هارټ اټیک شوی دی واقعي بسور علي دی او هسپتال کې د اسخر بابا الله دې وله روغ صحت ورکړي او غفر علي صاحب یا څو هغه هم بیمار دي ټولو ته دعا وکړئ چې الله وله راغلی دی او زموږ د جمع ملګري دی اکثر بیماري الله دې وله روغ صحت ورکړي یا الله بیمارانو له روغ صحتونه ورکړي الله شفا ورکړي الله زموږ د مانځله د ډېر لرې لرې ځای نه خلک راځي په یو قدم اجر ورکړي بعضې زنانه دي هغوی دعاګانې غوښتې دي بعضې نارینه په ټیلیفونونو دعاګانې غوښتې دي الله د هغوی دعاګانې تا ته معلومې دعاګانې ونه قبولې کړي الله د پریشانو نه ټول په حفظ و امان کې وساتي او بالخصوص د مسافر وروڼو ته دعاګانې کوي مسافرو ته بعضو ته پرون یو ملګري خطر نه ټیلیفون کړو بیمار دی په هسپتال کې پروت دی الله دې وله روغ صحت او شفا ورکړي الله دې روغ صحت او شفا ورکړي څومره مسافر چې بیماران دي الله شفا وله ورکړي روغ صحتونه ورکړي د سفر د مشکلاتو نه وساتي چاته چې څه پریشانۍ دي پریشانۍ په خوشحالو بدلې کړي الله ته زموږ نه راضي شي خدای زموږ توبې قبولې ګناهونه معاف کړي خدای د دوزخ نه مو ساتي او خدای د جنت همیشه خوشحالۍ زموږ نصیب کړي وصلی الله تعالی علی